د خیبر پختونخوا سیمه پړچینار کې یو افسوسناکه پیښه رامخته شوې ده د کوم تر مخه چې یو دکاندار د ماشومان سره جنسي تیرې کولو دغه پیښه منظر عام ته صدا سره راغله چې یو ماشوم مارکیټ ته د موبایل د پاره تللی و هلته دکاندار هغوی سره په زور زبردستي باندې جنسي تیرې وکړو او بیا یې د هغه نه ویډیو جوړه کړه او ماشوم په دې باندې بلیک میل کولو کچره چاته تا وې نو دغه ویډیو باز شیر کوم ماشوم د حوصلې نه کار واخستو او پولیس ته رپورټ وکړو پولیس چې کله دغه ملزم ونیو دغه ملزم نوم سید طاهر خودل کیږي او بویتلو او د دوی کمپیوټر او لپټاپ یو قتل نو د شپږو سوونه زیاتې ویډیوګانې پکې پیدا شوې چې په هغه کې هغوی د ماشومان سره جنسي تیرې کړي وو او په زور زبردستي باندې د ماشومان سره بدفعلی کړي وو کله چې مزید تفتیش دغه ملزم نه وشو نو ملزم صرف او صرف خپل زاده پورې دغه ماشومان نه استعمالول بلکې دا به سرکاري اهلکارو ته هم بوتلل چې پاغه کې د اف سی او ورسره د ام ای ځوانان شامل وو هغه ته به هم دغه ماشومان بوتلل د دوی په کمپیوټر کې چې کوم شپږ سوه ویډیوګانې پیدا شوې دي په هغه کې بیلابیل ماشومان سره دغه زیاتې شوې دي او په دغه ویډیوګانو باندې دغه ماشومان بلیک میل کړي دي دغه پیښې نه وروسته د 73 برګیډ کم چې په پړچینار کې موجود دی هغوی په دې باندې اکشن اخیسته دی او چې کم په دې کې اف سی اهلکار ملوث دي یا د ام ای خلک ملوث دي نو وایي د هغوی خلاف به هم قانوني کاروایی کولی شي او هغوی ته به هم سزا ورکول کیږي ذرایع دا هم وایي چې دغه ملزم یو ځل وړاندې هم نیول شوی و خو د آرمی کپټن او ورسره د میجر په دباو باندې بیا خلاص کړی شو دغه نیولې شوی تن به نه صرف ماشومان بلیک میل کول بلکې دغه بلیک میلینګ سلسله به دغه ماشومانو د مور او پلار پورې هم بوتله او هغوی نه به هم په دغه ویډیوګانو باندې پیسې اخیستې او په دې خبره به یې رول کچره دوی ته دا پیسې ورنکي نو دغه ویډیوګانې به په سوشل میډیا شیر کړي کتونکو څومره د افسوس خبره ده چې د پښتنو په معاشره کې دومره ظلم کیږي یو ماشوم سره نه بلکې په سلګو ماشومانو سره دغه ظلم روان دی چې د هغوی سره جنسي تیرې کیږي او ورسره بیا د هغوی ویډیوګانې جوړیږي او بیا بلیک میل کیږي چې چاته به وایي هم نه او بیا د هغوی پلار او مور هم بلیک میل کیږي د هغوی نه په هغې باندې پیسې هم اخیستل کیږي نو په کار دی چې کم سکیورټي ادارې دي ورسره چې کم پولیس دي او ورسره چې کم اعلی چارواکي دي چې د دې تن خلاف سخت قانوني کاروایی وکړي او دې ته مکمل سزا ملو شي چې بیا بل څوک داسې جرأت ونه کړي چې د ماشومانو سره زور زبردستي باندې جنسي تیری وکړي یا بدفعلي ورسره وکړي او ورسره په دې کې چې کم سرکاري د اف سی یا د ای بی کم تنان ملوث دي هغوی ته هم سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې بیا سرکاري تن دغه جرأت نشي کولی چې د ماشومانو طرف ته په غلط نظر باندې هم وګوري ورسره زما د وکیلانو نه هم د غوښتنه ده چې هغوی د دغه تن وکالت بالکل ونه کړي بلکې د دوی خلاف وکالت وکړي او دغه تن ته خامخا سخت نه سخت قانوني سزا ورکړي په بل ویلاګ کې به بیا ملاویږو تر هغه وخته پورې د الله په امان